السلام علیکم ګرانو پښتو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، کله تاسو فیسبوک ګورئ نو ډېر ښایسته ښایسته عکسونه خلک اپلوډ کوي او تاسو هم زړه غواړي چې دا وړ عکس جوړ کړو، دا رقم ایډیټ کړو، دغه کمره واخلو. او ډېر خلک مثال موبایل استعمالوي او غواړي چې په موبایل ښه عکس نه واخلي، ولې کمره چې کومه ده هغه ډېره ګرانه ده، تقریبا 40,000 50,000 روپۍ ده. نو نن تاسو په موبایل کې دغه رقم سیسټمونه در ښیم، مثال څرنګه موږ خپل عکسونه چې دي دغه رقم یې جوړ کړو، دغه رقم یې ښایسته جوړ کړو. صحیح ده. دا ایماج کوم عکسونه تاسو وینئ دا ټول ما په موبایل اخیستی او ټول په موبایل ایډیټ کړي دي. نو نن به تاسو ته دوه شیان در وښیم. یو به کیمره یې کومه کیمره چې زه استعمالوم، او دوم به وي هغه اپلیکیشن. په اپلیکیشن کې به هم لږ در وښیم چې څرنګه ایډیټ کوي، خو مقصد هم دغه چې نومان در وښیم چې دغه انسټال کړئ تاسې او مثال استعمال یې کوئ. نو انشاءالله په راتلونکي وخت به نور ویډیو جوړ کړم څرنګه موږ بیک ګراوند په موبایل کې بدل کړو، د عکس څرنګه مثال نور عکس ښایسته جوړ کړو. نو تاسو که چینل سبسکرایب کړی نه یې چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو هغه ویډیو په ټایم باندې وګورئ. نو تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. نو ګرانو ملګرو، دا تاسو وینئ دا چې څومره عکسونه دي، دا ټول ما په B612 کیمره باندې اخیستی دي. دا تاسو لوګو وینئ B612 کیمره باندې اخیستی او د هغه بعد ما ایډیټ کړي دي. صحیح ده. دغه عکس تاسو وګورئ دا بالکل داسې لکه په DSLR څخه اخیستل سوی. نو دا عکس ما اخیستی ده په موبایل B612 کیمره باندې او د هغه بعد ما ایډیټ کړی. صحیح ده. دا B612 کیمره به تاسو در وښیم. دا B612 کیمره ده. دا تاسو وینئ لوګو، دا به تاسو انسټال کړئ له پلی سټور چې به خالي ولیکئ B612. صحیح ده. دا تاسو انسټال کړئ، د هغه بعد په دغه کې تاسو هر رقم عکس اخیستلی سئ. که ستاسو هر رقم موبایل وي، زبردسته کیمره ده او ډېر ښه عکسونه پرې راځي. د هغه بعد یو بل اپلیکیشن ده چې مثال تقریبا دا ډېر وخت وشو زه استعمالوم او ډېر ښه عکسونه پکې جوړیږي. په دغه کې به زه مثال نن لږ در وښیم چې څرنګه موږ خپل عکس ده هغه ښایسته جوړولی سو. په نورو ویډیو کې بیا نور هم در وښیم چې څرنګه موږ بیک ګراوند بدلولی سو او څرنګه موږ نور شی. دا پکس آرټ ده، دا به تاسو خلاص کړئ او دلته تاسو دغه پروفایل باندې کلیک کړئ، بیا به تاسو په سیټینګ کلیک کړئ او دلته دا د میکسیمم ایمیج سایز چې ده دغه دا به تاسو 8 میګا پکسله کوئ. صحیح. دا کیدای شي تاسو موبایل کې اول 15 وي. صحیح ده. دا به تاسو 8 کوئ، ولې دا 8 بیا صاف راځي. صحیح ده. د هغه بعد په پلس په نشان کلیک کړئ او دلته به تاسو یو عکس در واخلئ. صحیح ده. نو زه به تاسو ته یو عکس در وښیم چې کوم عکس زه راواخلم. دلته به تاسو ولاړ شئ ریسنټ ته، د هغه بعد به دلته ګیلري ته ولاړ شئ او چې تاسو مثال کوم عکس غواړئ چې ایډیټ یې کړئ، هغه عکس به خالي خلاص کړئ او د هغه بعد به یې داسې. صحیح ده. دغه بعد مثال دا تاسو ګورئ عکس څرنګه ده. اوس زه تاسو ته جوړ کړم څومره ښایسته یې جوړیږي. صحیح ده. افیکټ ته به لاړ شئ او دلته یو د کلرز کې به تاسو لاړ شئ سیچوریشن باندې به کلیک کړئ. نو دا تاسو ګورئ عکس د سور غوندې. صحیح ده. داسې سور سي مثال بیا مخ یو مخ سور راځي، نو دا مخ به تاسو یو ریپاک کړئ ته ګوره. صحیح ده. تاسو وینئ هر شی. صحیح ده. سپاک دې وکړه به سیو کړئ. صحیح ده. بیا به کلر ته لاړ شئ او سیچوریشن به دوه وار بیا زیات کړئ. صحیح ده. بیا به یې تاسو سیو کړئ. صحیح ده. د هغه بعد به دا ټیک په نشان کلیک کړئ. صحیح ده. دلته به افیکټ ته لاړ شئ بیرته او د هغه بعد به تاسو لاړ شئ FX ته او FX کې به تاسو سلیکټ کړئ HDR. صحیح ده. HDR ده یو او د هغه بعد یو د لایټ کروس. صحیح ده. دلته یو بل اپشن ده سینمیزي HDR1 لا HDR2. صحیح ده. دا ډېر مثال دواړه ډېر ښه هغه دي اپشن دي. صحیح ده. دا تاسو دواړه کتلی شئ. نو دا مثال زه تاسو در وښیم، تاسو سم نه مثال پیج خپله استعمال کړئ 2-3 ورځې، د هغه بعد مثال تاسو پر شي ځان پوه کولی شئ او پیج. صحیح ده. نو دا اوس عکس ایډیټ. صحیح ده. دغه بعد مثال تاسو شا بلر کولی شئ، بلر چې کې په دغه به کلیک کړئ او بیرته به په اریز کلیک کړئ. د هغه بعد تاسو دا کوم ځای چې نه مثال بلر کوئ هغه به داسې کوئ. صحیح ده. دا تاسو ګورئ داسې به ان سلیکټ کړئ، داسې مثال داسې وکړئ. صحیح شو.
د هغه بعد په ټیک اپشن کلیک کوئ او د بلر کیپیسټي چې دا هغه به لږ ورکمه کوئ. صحیح ده. نو دا تاسو ګورئ اوس بالکل دا هغه عکس ده لکه DSLR باندې چې اوس چا اخیستل سوی. صحیح ده. نو د هغه بعد نور دلته دومره اپشن دي چې مثال ما تر اوسه پرله استعمال کړی م دي. د اپلیکیشن هم ډېر وخت راسره وت مګر ما پرس کوم شان دي ما ټول نه دي کتل. صحیح ده. کوم ضرورت یې هغه مثال وګورم او ډېر زبردست اپشن دلته مثال چې کوم ما ته خوند راکوي او زه عکسونه ایډیټ کوم هغه ما تاسو ته ټول دروښول چې څرنګه مثال موږ یو عکس دا هغه ښایسته جوړ کړو. صحیح ده. نو دا تاسو وینئ مثال عکس ډېر ښه جوړیږي په دغه اپلیکیشن کې. دا تاسو مثال جوړولی سئ په دغه اپلیکیشن کې. صحیح ده. دلته مثال دا تاسو دغه ټیک کلیک کوئ او د هغه بعد دغه سیو کوئ. صحیح ده. نو زه اوس تاسو نور دروښیم چې ما څرنګه عکسونه جوړ کړي دي په دغه اپلیکیشن کې. صحیح ده. تاسو تر مخ به زه ولاړ سم فوټوز او د هغه بعد دا ما فکس آرټ دا تاسو وینئ د ما فکس آرټ اپلیکیشن چې کوم د خلاص ته یو فولډر دا ټول عکسونه چې کوم دي دا ما بیکګراوند بدل کړی. دا تاسو کتلی چې ما بیکګراوند بدل کړی ده. دلته نور مثال ډېر اپلیکیشن دغه ما ټول په دغه کې جوړ کړي. دا ما د یوټیوب کوم شا لوګوس ده دا ما په دغه کې جوړ کړی. نو دا زبردست مثال اپشن پکې راځي په دغه مثال اپلیکیشن کې. نو تاسو هم دا اپلیکیشن استعمالولی سئ او ښه ښایسته ښایسته عکسونه کې جوړولی سئ. دا هغه اوس عکس دا ما چې اوس جوړ کړو. نو ګرانو ملګرو ښه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ. که مې خوښیږي ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ او له نورو ویډیو لپاره د مو چینل خامخا سبسکرایب کړئ. صحیح ده. خدای په امان.